زما په زخم باندې خلګيږي زما په زخم باندې خلګيږي سوال د باران د درېدو مکوا سلام من ادب می ومني د پټولالونو د ادبي خبرونه ترنو ملګرو مینوالو سلام من می ومني بیا هم احمد الله او پای مونن را سره یو ډیر خوږه شاعر یو ډیر درون استاد یو ډیر خوږ ملګری نقیب الله مومند په دغه ادبي خبرونه کې ناشته کوي ډیر خوږ شعر لیکي ډیر خوږ انسان دی مومند صاحب ته په خبرونه کې ډیر زیات سلامونه مینا او هرکله ډیر مننه وفا صاحب ستړي مشه تاسو ته او د پټولالونو ادبي خبرونه ټول اوریدونکو او لیدونکو مینوالو ته سلامونه او مینا او احترامات ډیر مننه چې خپل کور ننګرهار همیشه بهار ته راغلی او موږ سره د خپرونې او د لیدلو وخت را ډیره مننه ډیره زیاته مننه کوم مومند صاحب ستاسو دغه ناستې زه د ځان لپاره ویاړ ګڼم راځو خپرونې ته مومند صاحب د څو وخت نه شاعري کوي په دغه ادبي نړۍ کې کله قدم ایښی د شاعرۍ څومره وخت کېږي مننه وفا صاحب چې معلومه اندازه راته نه ده معلومه څه وخت نه مې په شعر لیکلو باندې شروع کړې ده خو اټکلاً 13 یا 20 کاله کېږي چې شعر لیکم او د شعر نړۍ ته راغلی یم او په دغه الهي تحفه او ډالۍ باندې نازول شوی ډېره زیاته مننه کوم مومند صاحب 13 کاله 20 کاله ډېر زیات عمر دی تر اوسه مو کوم کتاب چاپ شته د شعر او ادب په برخه کې یا په راتلونکي کې کتاب ته اراده لرئ ستاسو پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تر اوسه پورې مې کتاب نه و او ځان سره مې دا هوډم کړی و تر یو وخته به زه کتاب نه چاپ کوم ځکه شعرونه مې کمزوري دي او شعرونه مې دومره حد ته نه دي رسېدلي چې زه یې د کتاب په شکل باندې چاپ کړم البته تعداد ډېر دی خو د شعرونو هغه کیفیت په اصطلاح دومره به نه وي خو د ملګرو په غوښتنه باندې او د هغوی په زیات ټینګار باندې یو کتاب مې اوس چاپ ته نږدې وختونو کې لیږلی دی په نږدې وختونو کې به بیرته راشي ډېره مننه کوم خدای دې وکړي چې د کتاب زر تر زره د چاپ په ګاڼه سنبال شي مونږ او درانه ملګري ستاسې له خوږې شاعرۍ خوند واخلو راځو په پیل کې د مومند صاحب نه یو خوږ غزل اورو دغه قضاوت به درانه ملګري کوي چې مومند څنګه شعر لیکي ښه دی یا خراب دغه قضاوت تاسې ته ډالۍ چې د جومات په دروازه کې بیروبار دی د جومات په دروازه کې بیروبار دی د لالي په جنازه کې بیروبار دی یاره زه اوس پخواني سوچونه نه کوم که هر څو دې په کوڅه کې بیروبار دی یاره زه اوس پخواني سوچونه نه کوم که هر څو دې په کوڅه کې بیروبار دی زما زړه پکې له ډېره شوره تنګ دی زما زړه پکې مننه زما زړه پکې له ډېره شوره تنګ دی د ژوندون په خاریه کې بیروبار دی زما زړه پکې له ډېره شوره تنګ دی د ژوندون په خاریه کې بیروبار دی څوک تر یار غواړي چابل مرام راوړی جوړ د پیر بابا روضه کې بیروبار دی څوک تر یار غواړي چابل مرام راوړی جوړ د پیر بابا روضه کې بیروبار دی یو رباب دی یو منګی دی څو یاران دي او بس د کلي په حجره کې بیروبار دی مننه یو رباب دی یو منګی دی څو یاران دي بس د کلي په حجره کې بیروبار دی زه له ډېرې بېوسۍ نه غلی ناست یم زه له ډېرې بېوسۍ نه غلی ناست یم او دا ستا په سالګره کې بیروبار دی زه له ډېرې بېوسۍ نه غلی ناست یم او دا ستا په سالګره کې بیروبار دی د مومند قبر ته بیا یاران راغلي ځکه پورې هدیره کې بیروبار دی مومند صاحب واقعا چې ډېر خوږ غزل لیکي دغه غزل ته یو ښه د سینګار جامه د لفظونو په نامه وراغوندي مومند صاحب کله مو په نثر باندې ته به ازمایي کړې ده د شعر په کومو برخو مو کار کړی دی ډېره برخه مې د شعر په غزل باندې څرخېږي او کله کله نظم لیکمه خو ډېره برخه مې د شعر په غزل باندې ده او تقریبا چې دغه کتاب مې چې چاپ ته لیږلی دی ټول غزلونه دي په هغې کې نظم نشته دی کله کله یو نظم هم لیکمه نو ډېر علاقه مې او شوق مې د غزل سره دی او هماغه ده چې غزل لیکمه ستا هم غزل ډېر خوښېږي زموږ هم او د درنو ملګرو مو راځو بل غزل هم درنه اورو په سترګو
غزل دی چې د یارانو محفلونه دی آباد وي د یارانو محفلونه دی آباد وي ټول د مینې بنډارونه دی آباد وي د زلمو دی د ټوپک چلونه هیر شي او د پیغلو ګدرونه دی آباد وي د زلمو دی مننه د زلمو دی د ټوپک چلونه هیر شي او د پیغلو ګدرونه دی آباد وي سپیري تیږي په سرو زرو منظور دي د شمشاد او پامیر غرونه دی آباد وي سپیري تیږي په سرو زرو منظور دي د شمشاد او پامیر غرونه دی آباد وي چې اغیارو ته په سترګو کې اغزي دي د هیواد ملي ځواکونه دی آباد وي چې اغیارو ته په سترګو کې اغزي دي د هیواد ملي ځواکونه دی آباد وي یاره تا ته سوال زارۍ کولی نشم د ملا صاحب تعویضونه دی آباد وي یاره تا ته سوال زارۍ مننه یاره تا ته سوال زارۍ کولی نشم د ملا صاحب تعویضونه دی آباد وي زه مومن په خپل نیمګړي ژوندون خوښ یم خو یاران مې لکه ورونه دی آباد وي ډېره زیاته مننه کوم مومن صاحب یو غزل د بل نه ښکلی د مومن صاحب نظمونه هم د هیواد ګوډ ګوډ هر پښتون ته رسېدلی دي مومن صاحب چې څنګه غزل خوږ لیکي دغسې د نظم کرښې هم خوږې دي مومن صاحب دغه درنو ملګرو ته بل نظم ورډالۍ کوي ډېره مننه دغه یو نظم مې لیکلی دی په ټوله شاعرۍ کې مې لږ خوښ هم دی مهرباني او فکر کوم چې اول نظم به وي چې څه ناڅه مې په یاد هم یاد دی چې ژوند و له بل ډول کیسې سره مخ شوی وم هغه ورځ څه ښکلې صحنې سره مخ شوی وم فکر کې ډوب وم تصور په سر اخیستی وم زه د فکرونو سمندر په سر اخیستی وم زما ملګری شو نامزاد زه یې کوژدې ته لاړم زموږ کوڅې نه لږ ورخواته کوڅې ته لاړم ښه مراسمو ناست مشرانو به کیسې کولې ځینو مشرانو به له یو بل نه ګیلې کولې بس لنډه دا چې مولانا صاحب شروع وکړله د بسم الله نه پس شروع یې په قلهو وکړله بیا یې دعا وکړه او پیل یې په نکاح وکړه د تبریکۍ غږ بیا مشرانو له هر خوا وکړه زه د کوټې په کونج کې ناست وم او غلی وم ظاهر ژوندی وم باطن کې لکه مړی وم د خیال مزل کې تېرې شوې زمانې ته لاړم په ناڅاپي ډول زما او ستا کوژدې ته لاړم ملا صاحب هوبهو صورت او خطبه ولولي او ستا پلار ته مخ واړوي بیا ورته ووایي چې په دې فلاني لور چې ستا بله لور په کور کې په دې فلاني نوم چې ستا بله لور په کور کې نشته تا د فلاني زوی ته ورکړې ده ورکړې دې وه ستا د پلار رنګ سور شي ما ته کتلی نه شي په ډارېدلي انداز ورته بیا ووایي چې هو په دې فلاني نوم چې مې بله لور په کور کې نشته ما د فلاني زوی ته ورکړې ده ورکړې مې وه ملا صاحب دا ځلې زما له پلاره وپوښتي چې د فلاني لور چې فلانی نامه ده تا د خپل زوی لپاره قبوله کړې دې ده قبوله کړې دې وه زه ورخطا شم له شرم نه مې رنګ سور شي چې هسې نه پلار مې له ما نه دا تپوس وکړي خو لنډه دا چې پلار مې ورغبرګه کړله د فلاني لور چې فلانی نامه ده ما د نقیب لپاره قبوله کړې مې ده قبوله کړې مې وه ناڅاپه شور جوړ شي زما ملګري خپلوان مبارکۍ راکړي زه هم خوشحاله یم خو په دې غږ باندې زما د خیال ټوله دنیا ړنګه شي چې یو سپین ږیری غږ کړي ناوخته کېږي پر موږ ته د لرې ځای مزل پروت دی د تلو تکل یې وکړه د تلو دعا یې وکړه زه هم په ستړو قدمونو جګ شوم په ژړېدلي انداز ستا هدیرې ته راغلم ما دا کیسه وکړله تا سر راپورته نه کړه بیا مې ګیله وکړله تا سر راپورته نه کړه له ژونده ستړی وم زه لکه مړی وم بس زنګېدم په لاره کور ته راتلم په لاره او په ټوله لار مې دا ټپه وکړه چې د مینې یار د چا مړ مشه د مینې یار د زړګي وینې وچوي ډېره زیاته مننه کوم مومن صاحب دغه هم ډېر خوږ نظم و په دغه نظم کې به ته یو غزل ووایم چې زما د ذهن دایره دومره بې خونده نه وه زما د ذهن دایره دومره بې خونده نه وه زه به بدرنګ وم آینه دومره بې خونده نه وه زما د ذهن دایره دومره بې خونده نه وه زه به بدرنګ وم آینه دومره بې خونده نه وه زه به نهر ومه بې یاره بې روزګاره به وم زه به نهر ومه بې یاره بې روزګاره به وم بس دا مې حال و زمانه دومره بې خونده نه وه چې د زما د ژوند کیسه پکې ور واچوله چې د زما د ژوند کیسه پکې ور واچوله کیسه خرابه شوه کیسه دومره بې خونده نه وه دلته فکرونه و خراب بل څه خبره نه وه دلته فکرونه و خراب
بل څه خبره نه وه زما څادر ستا لوپټه دومره بې خونده نه وه دلته فکرونه و خراب بل څه خبره نه وه زما څادر ستا لوپټه دومره بې خونده نه وه په تا ښه نه لګېده ته په چا مین نه وې په تا ښه نه لګېده ته په چا مین نه وې ګنې زما د خولې ټپه دومره بې خونده نه وه مومنده ما باندې ملا د مجرم تور لګوي مومنده ما باندې ملا د مجرم تور لګوي ملا بې خونده و فتوا دومره بې خونده نه وه ډېره زیاته مننه کوم مومن صاحب چې کېناستی بنډار مو را سره وکړو درانه ملګري مو راوغوښتل خوږه خوږه شاعري مو واورېدله په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني بیا هم مننه وفا صاحب ستاسو د راتګ نه د زحمت نه هم ډېره زیاته مننه خدای مرکله راوله ننګرهار همیشه بهار د ټول افغانستان او د لر او برې پښتونخوا کور دی ما تاسو ته په لاره مې ویلې ستاسو دا مزی دی خدای هم هر کله راوله خدای د نور ملګري هم ستاسو په شانتې راولي ستاسو د خدمتونو نه د هڅو نه چې په دې برخه کې کوئ د مور ژبې ته ادب ته کلتور ته هغه هم نه هېرېدونکي دي او موږ خدمتونه په دغه شډل و الفاظو باندې ستایو او ژوندي اوسئ د ټولو ملګرو نه مې هیله دا ده چې په خپله برخه کې که په ډېرو کمو امکاناتو باندې مې وي که خپله لږه برخه مې وي چې د مور ژبې ته کلتور ته ادب ته او هنر ته خدمت وکړي شاعري پیاوړې کړي خپل هغه الفاظ او هغه کمې کړنې چې هغه ډېرې شډلې مې وي او نورو ته شډلې مې ښکاري هغه رنګینې کړي موږ زه ډېر دا خبره کومه چې موږ هېڅ هم نه یو او موږ هر څه یو معنا دا ده چې موږ په خپلو شته امکاناتو باندې هېڅ تکبر او غرور نه کوو او موږ د ځان ناهیلې او ناامیده نه احساسوو نو د ټولو ملګرو نه مې هیله دا ده چې هغوی هم د ځینو ملګرو لکه ستاسې په شان د نورو ملګرو په شانتې د ادب ته د مور ژبې ته او کلتور ته خدمت وکړي په پای کې د یو ډالۍ چې د ټولې دنیا د ډالیو نه لوړه ده کتاب او یو قلم دا تاسو ته زما د خوا نه ډالۍ ده او دا هیله ده چې په ډېر څه باندې ومنئ ډېره مننه ډېره زیاته مننه کوم د مومن صاحب د خوږو خوږو شعرونو د ناستي د بنډار د نظم د غزلو په وروستۍ کې دغه زما دپاره ډېره ستره ډالۍ کتاب او قلم یو خوږ ملګری د دغې هم ډېره زیاته مننه کوم چې زه یې د دغې جوګه وګڼلمه ماته یې کتاب او قلم را ډالۍ کړو دغه ډالۍ دغه ناستې دغه ځای به زموږ په ذهنونو کې تر ډېره په یاد وي مومن صاحب ته به انشاءالله بیا راځو د دې نه به خوږه شاعري تر تاسو در رسوو دغه و د پټو لالونو ادبي خپرونه چې تاسې را سره ځوان ملګری خوږ ژبې شاعر دروند استاد نقیب الله مومند واورېدو یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شېبې د لوی الله په امان مننه مومن صاحب